قرآن دا کم کتاب دا پاره چې مونږ راغلي یو تاسو ته پته شتي د دې د اورېدو دپاره ملایک هم راکوزېږي. وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. او لوی تلاوت ته سحر د منځه. الله اکبر. ته څه خبرې تلاوت ته سحر د منځه اللهوي د هغې د اورېدو دپاره خو ملایک راکوزېږي. وګوره څه خوند کوي. چا چې تجربه کړي څوک سهار لمونځونه کوي ته پته ما خو محسوسه کړې دا خبره چې کله زه تلاوت کوم منځه کې نو د سحر د منځه د تلاوت ځان له ونی یو خو سړی بلکل دمی او د دنیا دا غوغا او شور او سوچونه لانی شروع شي فرش تازه او بیا تلاوت کې او یا دې ورته غوږ یخودی دا جنت دی د آخرت ته جنت نه مخکې جنت دی د آخرت ته جنت نه مخکې خو دا نه چې ته بیا لاړ شي تپوس د دې جنت د هغه چا نه کوي چې 8 بجې راباسي چېرې دې کې خودي کوي تپوس د هغه چا نه وکړي چې څوک پکې اولني صف کې ولاړ وي په هر وخت کې ده نه تپوس وکړه. حدیث کې راځي امام مسلم دا حدیث راوړی د ابوهریره رضی الله عنه وایي مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله. او ځان ته سوچ کوئ هر کله چې یو قوم د الله په کور کې راجمع شي دا موږ کې شتي که نشتي موږ راجمع شوي په کوم ځای کې د الله په کور یتلون کتاب الله ویتدارسونه بینهم د الله کتاب لولي یو بل سره اړی ښیي یو بل ته دا شتي که نشتي شتي معنی چې درې وړه خبرې شتي راجمع کېده د الله په کور کې قرآن دپاره الا نزلت علیهم السکینه د دوی زړونو ته به سکون نازلیږي وغشیتهم الرحمه او په رحمت کې به ډوب شي وحفتهم الملائکه ما چې ملایکې اوري ملائک راشي په دوی د پاسه سوری جوړ کړي ګڼه جوړه کړي د پاسه وذکرهم الله فی من عنده او الله د دې خلکو تذکره په اسمانونو کې د ملایکو په مخ کې کوي. بیا صرف دا نه بل حدیث کې ورسره دا راځي چې دا ملایک دومره راجمع شوي چې بر رسېدلي الله ورته وایي څه کوي زما بندګان وهو اعلم بهم او الله پرې ښه پوهوي وایي الله راجمع شوي څه کوي وایي ستا کتاب وایي ستا د نبي خبرې کوي په هغه درود وایي نن وایي غواړي څه وایي الله جنت غواړي لیدلی دی وایي نه نو الله ورته وایي که لیدلی وی نو څنګه به وي یار لکه لیدلی وی د دې نه به زیات محنت کوم او یریږي د څه نه وایي یریږي د جهنم لیدلی دی وایي نه او وی که لیدلی وی او وی که لیدلی وی نو د دې نه به زیات یریږو. الله دې ملایکو ته وایي نو تاسو ګواه شئ انی قد غفرت لهم دا ټول ما بخښلي دي. نو دا بعض ملائک پکې وي یا الله ته وایي فیهم فلان فلانې پکې ناست دی هغه دې له نه و راغلی چېرته تېرېدو نو کېناستو دوی سره الله ورته وایي دا داسې قوم دی چې د دوی سره ناست سړی نه بدبخته کېږي دی مې پکې هم بخښلی دی نه دې لپاره نه و راغلی چې قرآن یې زده کړي خو تېرېدو څه کار یو خو دومره اوچتو خلکو سره ناست دی چې په هغوی کې بدبخته نه وي د هغه سړي حال دی چې د دې اوچتو خلکو سره ناست دی سم خیال دی چې ته په خپله به د اوچتو خلکو کې بل حدیث واوره وی کله چې دا مجلس ختم شي الله د طرف نه اعلان وشي چې ما تاسو ټول بخښلي قوموا مغفورا لکم او صرف دا نه
قد بدلت سیئاتکم حسنات، او ستاسو نیکیانی بدیانی می په نیکیانو بدلې کړې. چې دا اعلان یو سړي ته روزانه کېږي او بیا روجه کې یو ورځ خو په دغه خلکو کې شي که نه چې الله کم بخلي چې که نه امید خو د الله نه شتي که یو ورځ خو په دغه اعلان کې څه شي وبخلی شي که نه. نو دا تاسو چې کوم مجلس کې ناست یې دې ته ملایکو هم راجمع کېږي او څومره بدبخته به وي په انسانانو کې هغه چې په هغه مجلس کې نصیب نشتی کم ته چې ملائک راجمع کېږي. قرآن د مرګ نه بعد ثواب، د مرګ نه بعد ثواب هغه د دې قرآن سره تعلق دی. سبا له به ګورې یا زه نه یم یا به ته نه یو والله سړی چې د ژوند ته او د ژوند د حقیقت ته سوچ وکړي که نه نو بس سړی وي چې دغه دی مرمه او دغه دی مرم. که غواړي چې د مرګ نه بعد د پسې نیکیانې سټارټ وي که نه د دې قرآن سره تعلق ساته. او حدیث دی امام ابن ماجه راوړی رسول صلی الله علیه وسلم وی ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته. مؤمن ته چې کمې نیکیانې د مرګ نه بعد رسي، د مرګ نه بعد نیکیانې عجیبه ده یعنې قبر کې پروت دی نیکیانې روانې دي. هغه د څه د لاسه علما علمه، یو سړی دی الله له علم ورکړی دی او د نورو ته ښوولی دی، دی په قبر کې پروت یو ثواب پسې روان ځکه چې څومره خلک چې د هغې نه فایده اخلي خو ده ته پکې برخه رسي. ونشره هغې که ورسره دا هم دي دا د الله رحم دی. اوس ښه علم یې ښوولی دی یا یې خور کړی دی. اوس یو سړي علم نه دی کړی هغوی زمان خو دا موقع لاړه نه دی تللی خور یې که خوری به یې څنګه دا څوک چې نورو ته ښایي د ده مرسته کوه مالي بدني هر قسمه چې دا درسونه خوروه په هره طریقه چې ته هم دغه خلکو کې راتلی شي. ښه بله دویم وولدا صالحا ترکه او شاته یې نیکمله بچی پرېښودی. ومصحفا ورثه او شاته قرآن پرېښودی. قرآن یې چاله اخیستی ورکړی، مصحفونه یې چاله اخیستی، جومات کې یې ایښودي، مدرسه کې یې ایښودي، مسلمانانو له یې ورکړي. او مسجدا بناه او یې جومات جوړ کړی. او بیتا لابن السبیل بناه او یې د مسافرو دپاره یو په لاره چې تېرېږي د هغوی دپاره مسافرخانې جوړه کړي. او نهرا اجراه یې وله روانه کړي. او صدقة اخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. او کله چې دی روغ بدن یې روغ او د صدقه ورکړي ځکه چې دا بیمار چې صدقه ورکوي د ده او د هغه کې څه فرق وي د بیمار د ژوند امید ختمي، د روغ د ژوند امید د غریبۍ نه هېرېږي، د ده د صدقه د هغه نه اوچته. نو قرآن هغه کتاب دی چې د دې فایده به تاسو ته مرګ نه پس ومدرس. او حدیث کې راځي امام احمد راوړی دی دا موږ ټول غواړو خو صرف خبره د ارمانونو نه د درس په اوله کې وي. ویقال لصاحب القرآن قیامت په ورځ به قرآن والا ته ویلی کېږي. قرآن والا څوک دی؟ ازده کړی یاد کړی. اقرأ ورق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. لولا فخیستا واسره او د جنت په درجو کې خیجه او ستا درجه هغه ځای کې به ختمېږي کوم ځای کې چې ستا آیت ختمېږي.
هسې ګوره زه کله ناکله دې حدیث کې ما څو پیرې دې خبرې ته سوچ کړی دی چې دا خلک څومره غافله دي. یعنې ده ته اوس ښه صفا پته دی چې د جنت مرتبې ما ته په دومره اندازه کې میلاویږي څومره چې ما ته قرآن یاد ده، خو یادوي یې نه. یعنې ده ته اوس پته ده چې د جنت مرتبې دي، درجې دي بر. ما ته خو صرف لس صورتونه یاد دي، نو زه به کوم زده ورسم؟ هرڅه کوشش شروع کړه چې زما دا مرتبې اوچتې شي. نه، سیدنه لوی غافل هم بل لیدلی او که مې درته ووایي چې مزدورۍ کې که پیسې ډېرې ګټل غواړې نو لږ به ورسره دا کار وکړي، لږ نه چې دل دل به یې کودله خو چې پیسې ډېرې میلاوه شي. څه به وایو مونږ الله ته د قیامت په ورځ مونږ سره څه وزر دي او څه بانه به الله ته کوو. قرآن حدیث کې راځي، امام طبراني راوړی دی، القرآن شافع مشفع. قرآن سپارش کوونکی دی په آخرت کې او سپارش قبلي. وماحل مصدق. قرآن چې دی ماحل دی. ماحل څه ته وایي؟ د دې خپل ملګري دپاره به د الله سره بحث کوي چې الله یې وبخي. دغه شان من جعله امامه قاده الى الجنه. دا د رسول الله وسلم خبره. چا چې دا قرآن خپل امام وګرځو، پیشوای وګرځو، عملی پې کوو، قرآن ته مخکې و دی پسې وروستو، قاده الى الجنه، دا قرآن به دې جنت ته رسوي. ځکه ته په قرآن پسې روان یې کړه، لار دې د قرآن ښایي. ومن جعله خلفه، او چا چې دا قرآن شاته غوزار کو، ساقه الى النار، جهنم ته به یې رسوي. اوس تاسو مرضي ده، قرآن مخې ته ساتي او که شاته یې ساتي. مخکې او شاته دا نه دی چې ته قرآن مخې ته په المارۍ کې ایښودی. قرآن مخې ته ساتل د قرآن نه امام جوړول، عمل پې کول، تلاوت یې کول، د هغې سره وخت تېرول، دې ته وایي قرآن مخکې ساتل.